سلامونه درنو دوستانو یو ځل بیا هم ستړي مشئ تاسې د احساس ټي وي یوټیوب چینل لیدونکي یاست نن ورځ تاسې ته د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست ته د انلاین یا پر لیکه غوښتنلیک د استولو طریقه درښایو چې څه ډول تاسې کولی شئ په انلاین ډول د خپل کور څخه پاسپورت ته غوښتنلیک وسپارئ ترڅو په اسانۍ سره وکولی شئ دغه پروسه مخکې ویسئ مخکې له دې چې موږ د خپلې پروسې آغاز ته راشو درنو دوستانو که تر دې دمه تاسې زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی لطفا همدا شیبې سبسکرایب کړئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ ترڅو د همدغه ډول نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ درنو دوستانو که تاسې غواړئ چې د پاسپورت عمومي ریاست ته غوښتنلیک وسپارئ نو تاسې باید دغه درې اسنادونه د ځان سره ولرئ چې یو هم ستاسې الکترونیکي تذکره عادي تذکره باندې هم کولی شئ چې غوښتنلیک وسپارئ خو عادي تذکره یا کاغذي تذکره چې ده دا بیا د اړونده ولایت د تذکرو د ریاست څخه تاییدي غواړي او همدا شان تاسې باید یو سکین کاپي د خپل انځور ولرئ چې بیکګراوند یې باید دغه شان سپین واوسیږي او خپله سکین شوې امضا هم باید د ځان سره ولرئ نو راځو او په دغه پروسه باندې پیل کوو چې څه ډول مخکې لاړ شو تاسې که غواړئ چې همدغه صفحې ته ورشئ نو د دغه پاسپورت د ریاست دغه کم ویب سایټ لینک چې دی دا به هم د دغه ویډیو په ډسکرپشن برخه کې موجود وي د دغه ځای هم تاسې کولی شئ مستقیم دغه ویب سایټ ته راشئ خو بیا هم تاسې غواړئ چې دغه ادرس دلته ورکئ نو تاسې به راشئ دلته به ولیکئ پاسپورت moi.gov.af او انټر به کړئ دغه صفحه تاسو ته خلاصیږي تاسې دلته ګورئ چې موږ دوه ملي ژبې لرو چې یوه هم دري ده او بله پښتو تاسې له دې څخه د خپلې هغه ژبه چې تاسې پرې ښه پوهیږئ هغه انتخاب کړئ نو زه په پښتو ښه پوهیږم راځم پښتو انتخابوم او مخکې ځم په دغه صفحه کې چې تاسې ګورئ د اړینو اسنادو اړوند او د هغه څه چې ضرور دي د دغه پروسې اړوند ټول معلومات پکې شته دی چې په تفصیل سره یې لیکلي دي او ټول معلومات دي چې په دغه پاسپورت لګښت څومره راځي تاسې څه ډول مراحل باید طی کړئ ترڅو پاسپورت ترلاسه کړئ نو که دغه ټول زه تاسو ته لولم ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي موږ له دې نه صرف نظر کېږو راځو او خپل غوښتنلیک سپارو نو که تاسې غوښتنلیک اغازول غواړئ دلته به په غوښتنلیک باندې کلیک وکړئ په غوښتنلیک له کلیک کولو وروسته موږ ته دغه صفحه خلاصیږي په دغه صفحه کې تاسې باید خپل معلومات چې دلته د لومړنی سټپ دی شخصي معلومات به دلته لیکئ راځو په شخصي معلوماتو باندې پیل کوو چې مخکې لاړ شو نو خپل لقب چې تاسې که نارینه یاستئ آقا او که ښځینه یاستئ خانم یا دوشیزه راځو آقا باندې کلیک کوو باید دلته په پښتو باندې لیکل شوی وي خو په هر حال اوس لیکل شوي دي دلته به خپل تخلص په پښتو ژبه باندې ولیکئ لکه ما له وړاندې لیکلی دی چې احساس تاسې به خپل تخلص ولیکئ او دلته به راشئ په انګلیسي ژبه باندې به ولیکئ دلته به راشئ خپل نوم به په پښتو باندې ولیکئ کوښښ وکړئ چې دغه ټول معلومات دلته د تذکرې له طریقه ولیکئ او دلته ما خپل نوم له وړاندې نه لیکلی دی نو دا د دې لپاره چې ویډیو را لنډه شي دلته د خپل پلار نوم په پښتو تورو باندې او دلته هم په انګلیسي باندې کوښښ وکړئ د تذکرې له طریقې په دقیق ډول باندې ډک کړئ چې بیا ستاسې په نوم کې یا په کومه توره کې ستونزه ونه اوسیږي که الکترونیکي تذکره ولرئ دا ډېره غوره خبره ده راځو د زیږېدنې تاریخ دلته که چاته ماته خپل میلادي معلوم دی چې ما له وړاندې نه دلته لیکلی دی هم دی تاسې که یو ولیکئ بل اټومیټیکلی لیکل کېږي مثلا اوس ما دغه خپل میلادي پیدایش تاریخ ولیکه نو دغه کوم لمریزه نیټه چې ده دا دلته خپله لیکل کېږي دغې سره بیا کار مه لرئ راشئ خپلې دندې ته که دنده کې تاسې هره دنده دلته انتخاب کړئ د هغې اړوند تاسې به مجبور یاست چې اسناد هم ورسره ضمیمه کړئ نو ښه خبره به ده چې تاسو راشئ شغل آزاد انتخاب کړئ دلته د زوړ کړې ځای په اړه باندې خپل ولایت ولیکئ چې چېرته پیدا شوي یاستئ او استوګنځی چې اوس چېرته اوسیږئ هغه خپل انتخاب کړئ مثلا زه کونړ کې اوسیږم کونړ شو او مدني حالت په اړه باندې مولیکئ چې تاسې مجردان یاستئ واده شوي یاستئ مجرد ما دلته انتخاب کړم راځو دلته د هویت سند یا ډول دلته د زوړ کړې سند هم د اعتبار وړ دی تذکره ده او برېښنایي تذکره ده که تذکره داسې انتخاب کې مجبور یاستئ چې ټوک پاڼه او د ثبت شمېره هم ورسره ولیکئ خو که برېښنایي تذکره ولرئ تر ټولو اسانه ده کولی شئ چې په اسانۍ سره دلته انتخاب کړئ دلته به تاسې راشئ فقط د خپلې تذکرې وروستی
برخې چې دي دا پکې ولیکي وروستي اعداد ولیکي. اوس مثلا دلته ما لومړی کې دا هم لیکلي دا ستاسې دپاره د پوهاوي دپاره لیکل شوي دي. اوس مثلا 1399 102 او بیا 844 زما د تذکري عمومي شمیره ده. موږ به راشو د دغه 1399 102 څخه تېرېږو یوازې دلته څنګه کوو 48 لیکو. جنس نر د ویښتانو رنګ خپل ویښتانو رنګ ته به وګورئ چې څه ډولو زیړو خړو سرو. مثلا زما ویښتان تور دي. د سترګو رنګ شو دا هم انتخاب کړئ تور. او قد چې د کوښښ وکړئ دې کې لږ دقت وکړئ چې زما قد 115 سانتي متره دی. تاسې به خپل قد دقیق ډول باندې اندازه کړئ او د هغې نه وروسته به یې دلته ولیکئ. را به شي دغه توري به دلته ولیکئ دا کوډ به سم ولیکئ او د هغې نه وروسته به مخکې لاړ شو. دا به ثبت کړئ. زمونږ معلومات اوس په سم ډول باندې ثبت شول په دغه صفحه کې. اوس راځو دلته لیکلي دي مخکې ځو. د مخکې تګ سره دلته تاسې نه دوه شیان غواړي. یو عکس دی بله هم امضا ده. راځو لومړی عکس ما مخکې تاسې نه غوښتنه کړې وه چې تاسې به عکس داسې سپینې پردې ته جوړ کړئ او دغه خپله اندازه لري چې هغې ته به برابروئ. نو راځو خپل عکس انتخابوو. په دغه ډول باندې به تاسې عکس برابر کړئ او هغې نه وروسته به یې ثبت کړئ. کله چې عکس ثبت شو بیا به راشي تاسې به دلته امضا انتخاب کړئ او د امضا لپاره هم ضروري ده چې تاسې همدغه ډول خپله امضا سکین کړې وي له وړاندې څخه او دا به هم راوړئ په دغه خانه کې به ځای په ځای کړئ او ثبت یې کړئ. نو بیا به هم راشي دلته به ثبتول کلیک کړئ او مخکې به لاړ شئ. درنو دوستانو د هغه سټپ څخه وروسته موږ درېیمې برخې ته راځو چې دلته به تاسې ادرس ورکوئ. خو ادرس به تاسې یوازې د کابل ادرس ورکولی شئ دلته ځکه چې اوس مهال دپاره په افغانستان کې آنلاین یا پر لیکه خدمات یوازې د کابل ولایت دپاره چې دی دا فعال دي. تاسې کولی شئ چې یوازې د کابل څخه خپل غوښتنلیک وسپارئ. خو مهمه نه ده تاسې د کوم ولایت اوسیدونکي یاستئ یا د کوم ولایت پورې اړوند یاستئ کابل کې کولی شئ چې تاسې خپل غوښتنلیک وسپارئ. راځو دلته ولایت یوازې کابل ولایت شتون لري دا مې انتخاب کړه او پوستخانه چې په کومه پوستخانه کې به تاسې خپل پاسپورټ ترلاسه کول غواړئ نو را به شو دلته مثلا ټولې پوستخانې دلته شته دي. کارت چار دشتي برچي دارالامان سید محمد نور شاه مینا دا ټول شته دي. مثلا زه راځم پښتونستان پوستخانه چې ده دا انتخابوم. د کوڅې نمبر چې دی دا مهم نه دی مخکې موږ په ویډیوګانو کې یادونه کړې ده. دغه سور ټکی چې هر یوې پوښتنې ته لیکل شوی واوسیږي تاسې باید دې ځواب حتما ورکوئ. که کوم ته نه وي لیکل شوی هغه مه لیکئ پکې مشکل نه ده. د کوڅې نمبر که تاسو چېرته رښتیا هم کابل کې اوسېږئ او د کوڅې نمبر درته معلوم وي دلته یې ولیکئ که نه یې خالي پرېږدئ. د کور نمبر که درته معلوم وي ولیکئ که نه خالي پرېږدئ. راځو اړیکو شمېره لیکو. مثلا ما د ټلیفون شمېره دلته له وړاندې نه ما که څه هم لیکلې ده خو تاسې کولی شئ دلته بیا یې هم ولیکئ همدغه ډول. او د کور بشپړه پته دلته دا مهمه ده دا به تاسو اوس لیکئ که په هره طریقه وي تاسو به لیکئ. مثلا زه اوس لیکم کابل مثلا کابل پلچرخي فامیلی. راځو دا ثبتوو او مخکې ځو. معلومات په درست ډول باندې ثبت شول. دلته تاسو ته ولیکل. اوس راځو په مخکې باندې کلیک کوو او بعدي پروسې ته ځو. د معلوماتو له ثبتېدو وروسته موږ دلته راغلو بل پړاو ته چې په دې کې به تاسو د خپلو زده کړو اړوند معلومات لیکئ چې تاسو څونه زده کړې کړي دي. مثلا لیسانس یاستئ 12 پاس یاستئ 14 پاس یاستئ دا به ولیکئ. ما زده کړې کړي څومره لیسانس زده کړې لرم. دلته به راشي د انسټیټیوټ ډول دولتي دی شخصي دی نړیوال دی. ما دولتي پوهنتون لوستی دی. د زده کړو ځای په کم ځای کې مثلا تاسې دغه خپلې زده کړې ترسره کړي دي افغانستان کې دي یا مثلا مخکې موږ دلته دولتي پوهنتون انتخاب کړی دی نو ضرور ده چې افغانستان کې باید موږ زده کړې کړي وي. د انسټیټیوټ نوم په پښتو ژبه مثلا زه د سید جمال الدین افغان پوهنتون څخه مطلب فارغ شوی یم. دلته به راشي په انګلیسي ژبه باندې به هم د خپل پوهنتون نوم ولیکئ.
صحیح شو. د زده کړو د پیل نیټه ده چې مثلا تاسو په کم وخت باندې پوهنتون ته داخل شوي یاستئ. مثلا زه د 2012 کال په مارچ کې مثلا زه راځم د مارچ 15 تاریخ. صحیح ده. او کله زه فارغ شوم که فارغ شوی نه دلته راشي جریان لري دا انتخاب کوي نو به مجبور نه یاست چې دغه نیټه پکې ولیکئ. خو که تاسو فارغ شوي یاستئ نو دلته باید یو دقیق تاریخ انتخاب کوي. زه فارغ شوی یم راځم مثلا د 2014 کال د دسمبر په 28 نیټه باندې زما د فراغت غونډه وه. دا ثبتوم او مخکې ځم. د دغه معلوماتو له خوندي کولو وروسته تاسو ته په شپږم پړاو کې باید خپل دندې اړوند معلومات ورکړئ. مثلا تاسو په شخصي ډول باندې دنده لرئ، دولتي دنده لرئ، نړیواله دنده لرئ. راځم مثلا زه اوس دولتي دنده نه لرم، شخصي دنده لرم، دا ځای انتخابوم. د کار د ځای په اړه باندې معلومات ورکوئ چې مثلا په کوم ولایت کې تاسو کار کوئ. زه کونړ ولایت کې کار کوم. مثلا څه دغه لرئ، زه دلته انتخابوم مثلا زه مدیر یم. صحیح شو. کومې ادارې سره مثلا تاسو کار کوئ دا به راشي په پښتو ژبه باندې ولیکئ. زه لیکم چې د افغان ملت جوړونې مؤسسه. دلته راشي دا په انګلیسي باندې هم ولیکئ. افغان نیشنل بلډینګ ارګنایزیشن. څو وخت تاسو دې سره کار پیل کړی دی؟ مثلا ما په 2018 کال کې د دوی سره کار پیل کړی دی. دا هم مثلا د فبروري میاشتې په 11 نیټه باندې زما قرارداد پیل شوی دی او کار مې هم جریان لري. نو دا ثبت کړئ. که څوک دنده نه لري دا ځای خالي پرېښودی شئ، مخکې باندې کلیک کوئ، هېڅ مشکل نشته دی، کولی شئ لا مخکې لاړ شئ. خو که دنده لرئ باید خپل معلومات ثبت کړئ. اوس به تاسې راځئ دلته به د پاسپورټ ډول انتخابوئ. دا پروسې تاسې د دغه نورو پروسو نه مخکې هم کولی شئ. خو زه په تدریجي ډول باندې او داسې مسلسل لاړلم چې د ښه خبرې. مثلا تاسو راځئ یو سادي پاسپورټ اخلئ، سوداګرۍ پاسپورټ اخلئ. که سوداګرۍ پاسپورټ اخلئ بیا به بیرته تاسو راځئ دلته د شرکت اړوند معلومات به دا ضروري دي چې ورکوئ به. که چېرې تاسو عادي پاسپورټ اخلئ نو راشئ موږ ټول افغانان اکثر له عادي پاسپورټ اخلو. عادي پاسپورټ چې مې انتخاب کړ ښه. د دغه معلوماتو له خوندي کولو وروسته تاسې دلته راځئ د مخکني پاسپورټ اړوند معلومات ورکوئ. که څوک مخکنی پاسپورټ نه لرئ تاسې په مخکې باندې کلیک وکړئ، تللی شئ، مشکل نشته دی. دغه برخه بیا ضرور نه ده. که تاسو چېرته پاسپورټ لرئ دلته مجبور یاستئ چې د زوړ پاسپورټ اړوند معلومات ورکړئ چې که تاسې پاسپورټ ایکسپایر شوی وي یا له تاسو څخه ورک شوی وي نو تاسو کولی شئ دلته زوړ پاسپورټ اړوند معلومات ورکړئ. که تاسې هر ډول پاسپورټ اخیستی مثلا عادي پاسپورټ، موږ ټول افغانان عادي پاسپورټ لرو، سوداګرۍ پاسپورټ، خدمت پاسپورټ، زده کړو پاسپورټ، کنه تعلیمي پاسپورټونه چې یوازې تعلیم لپاره ورکول کېږي. خو مثلا که تاسې پاسپورټ نه لرئ راشئ دلته په مخکې باندې کلیک وکړئ او نورو برخو ته مراجعه وکړئ، هلته خپل معلومات خوندي کړئ. اتمه برخه ده مثلا تاسو راشئ دلته د خپل جرمي سابقې په اړه باندې به خپل معلومات ورکوئ. مثلا که تاسې څه ډول جرم کړی وي هغې اړوند تاسې ولیکئ. دلته اوس د جرم ډول هغه نشته دی، دا برخه داسې سپینه ده. تاریخ ورته شته دی خو دغه که تاسو نیول شوي یا دغه هستئ د هر څه معلومات ورکړئ. مثلا که بیخي نه لرئ جرمي سابقه نه لرئ په مخکې باندې کلیک وکړئ، مخکې لاړ شئ، دا ضروري نه ده. دلته لیکلي چې مهرباني وکړئ د ثبت نه وروسته لومړی د فرمې چاپ تڼۍ په وسیله خپل فورمه چاپ کړئ او بیا د منل او واستول تڼۍ په کارولو سره یې ولیږئ. اوس مثلا تاسې راځئ خپل نهمه برخه ده، په دې کې تاسو لیکئ چې پاسپورټ تاسو اخلئ، عادي پاسپورټ اخلئ، د سوداګرۍ پاسپورټ اخلئ. مثلا موږ عادي پاسپورټ اخلو، دا انتخاب کړئ. د جریمې ډول نه لري، د پاسپورټ موده 15 کلن پاسپورټ غواړئ، 10 کلن پاسپورټ غواړئ. البته هیره مو نه وي چې اوس 15 کلن پاسپورټونه نه ورکول کېږي، ټول 10 کلن دي. نو ښه خبره دا ده تاسو 10 کلن پاسپورټ انتخاب کړئ. د غوښتنلیک ډول عادي دی او مثلا تاسو راځئ د پرداخت ډول تاسو څه ډول غواړئ چې پیسې ورکړئ دغې هغه ته، یا مثلا ماشومانو دپاره دا اصول دي
چې پاسپورت پیسې کمې اخیستل کېږي او یا که 15 کلونو څخه کم وي هغې دپاره بیا بدل پروسیجر دی چې هغه تاسو لومړی کې او که معلوماتو په هغې کې به تاسو باید لوستی وي مثلا عمر چې تاسې د 14 کلونو څخه پورته وي یا لوړ رتبه یا 15 کلونو څخه کوچنی راځو مثلا مشر 14 کلونو څخه پورته نو قیمت چې باید ورکړل شي دا څه دی 10,000 افغانۍ دی مخکې 15 کلن پاسپورټونه په 15 کلن کې تاسو باید 15,500 افغانۍ ورکړی وي اوس 10 کلن پاسپورټونه دي دغه باید تاسو 10,000 افغانۍ ورکړئ دا به اول ثبت کړئ د ټولو معلوماتو له خوندي کولو ثبتولو او په دې هر څه باندې له قناعت حاصلولو وروسته باید تاسې خپله فورمه ثبت کړئ که مثلا تاسې په دغه برخو کې چې دلته بره دي شخصي معلومات دي د تصویر او لاسلیک غوښتنه پته شرکت اړوند ما مخکې وایي چې تجارتي پاسپورټ دپاره بیا شرکت اړوند معلومات ضرور دي نو که د غیر د برخه کې تاسو ستونزه لرئ کلیک پې وکړئ هماغه برخه تاسو ته خلاصیږي یا راګرځېدنه کې تاسو کولی شئ بېرته شاته لاړ شئ خپل معلومات تغییر کوي که تاسې پکې کومه ستونزه وینئ او د هغې نه وروسته به تاسې راشئ فورمه به چاپ کړئ په چاپ باندې به کلیک وکړئ دلته چې تاسې راشئ دغه اپلیکیشن دی ستاسې ښه دغه ستاسو اپلیکیشن دی که په هر ځای کې ستونزه تاسو ته وي کولی شئ چې تاسې یې تغییر کړئ او د هغې نه وروسته منل او استول چې تاسې وایئ نو دلته مثلا لیکلی دی چې لطفا نموده معلومات خود را چک نموده و توسط دکمه چاپ فورم چاپ نماید و در صورتی که دکمه بله را فشار دهید شما نمیتوانید معلومات خود را تغییر دهید و برای هر نوع تغییرات به ریاست عمومی پاسپورت مراجعه نمایید نو دلته دغه شانته تاسو ته لیکلی دي چې تاسو خپل معلومات لومړی دقیق کړئ ګوره که تاسو دلته دغه د تایید برخه یو ور کلیک کړله تاسو بیا نشئ کولی خپل معلوماتو کې تغییر راوړئ نو ما معلوماتو باندې څو ځل دغه شانته بیا تکرارا خپل نظر واچوه په معلوماتو کې مې ستونزه نه وه راځم په تایید باندې کلیک کوم او خپل غوښتنلیک په رسمي ډول باندې د پاسپورټ عمومي ریاست ته سپارم اوس زما معلومات او ټول هر څه چې وو د پاسپورټ عمومي ریاست ته ورسېدله او زه اوس نشم کولی په هغې کې تغییر راشي نو دا وه زمونږ ټوله پروسه چې تاسو سره مو شریکه کړله په دې هیله باندې چې دغه ویډیو د تاسو سره مرسته وکړي تر څو د خپل کور څخه په اسانه ډول باندې خپل غوښتنلیک د پاسپورټ عمومي ریاست ته وسپارئ نو درنو دوستانو بیا هم له تاسو نه غوښتنه کوو که احساس ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی لطفا تاسې همدا شی به سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ له دوستانو سره تر څو ټول افغانان زموږ د دغه ډول معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شي ځکه چې موږ له دې نه وروسته هم دا په پام کې لرو چې ډېرې تعلیمي او معلوماتي ویډیوګانې د تاسو لپاره شریکې کړو او تاسې ترې استفاده وکړئ نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې له تاسو سره مو شریکه کړه تر بیا ښه وختونه ښې شبې